Erora په دې لار کې د ګاډۍ ودرولې دا ستا د کولو کار دی د مور زویه یروره سترګې غړوه اوس په د وخت دا کړکۍ داسې کولاو کړم دا ته ګاډۍ ښکاري د سبزۍ په بوجۍ ور پرېوتې ته به وایې 3 روجې دي نیولي دي رخصه مړه رخصه سیل لګېدلی اخرنۍ جوړېږي او د اختر مخه د ظالمانو چانس دی رضان زویه دا به څو ده دا صرف او صرف 2000 روپۍ وړې به ته او خوشحاله به دې ګاونډیان 1000 یې نه ورکې نه 1000 نه کېږي ښه 1000 یې نه ورکې ولې کباړ لیس ای روجې بوډا السلام علیکم وعلیکم سلام چې دا روژه نه وې که نه دې بوډا دا جواب نه دی دا مې دله په سوک باندې درکړه خدای دې غرق نه کړه 14 کلنه لږ یم ښه وایه څه پکار لکه روژه ده روژه ده خدای تباه نه که د مور زویه څونه په ګرانه رانهیر شوي ما چې زما روژه نشته زه به ماښام له بې دغه کوزه دا بس پرېږده وه د مور زویه داسې کار وکړه که نه د ټماټرو نه له 1 کیلو واچوه او د بادرنګو نه له 1 کیلو واچوه او دا دغه دی د نیمبوان د نیمبوان نه 1 کیلو واچوه او دا دغه دی ګان د 1 کیلو واچوه او هغه څه دا باطیلونه دي دا باطیلونه نه 2 کیلو واچوه پرېږده د مور زویه ملګري زما په کسه غلط ځای ته راغلی خو ټیک ټاک ځای ته راغلی مکه سبزي نه خرڅې سبا راتوی چې زم ټیم رانه مه ضایع کوه ما هم نه سوال نه دی چې ولې کېدای شي دا په حق وي زه په ناحقه یم ملګري ته لږ راشه دې خوا ته وګوره یاره زه د سبزۍ ګاډۍ ته ولاړم که د کپړو دا کم یو وی چې دا سبزی ده دا زه وایم جي دا ټماټر او دا بادرنګ بیګله نسواري غونډه کله دا زه چرس کم ما ته پته لګي چې دا پړپوس پروت دی دا کچا غوښه پرته ده دا اینه پرته ده دا لره پروت دی ته دا سبزی ده ختم بای بای ټاټا ها ته چرس کی ما خو وایم که سبزي ده ملګريه دا غوښه ده حساب له جوړې راغلم زه ته لږ صبر وکړه ما کې جوړې مساله ده ای ملګري ته لږ راشه نه قدم بس لانجه ده یاره که لانجه په دې د زما د کپړو کاروبار دی دا درانه قصاب جوړ کړو درانه سبزۍ والا جوړ کړو 200 وي جي زه ورته وایم دا سبزي راله واچوه که نه روژه ده روژه ماتې له به سیسټم برابرو او ته څه وې دا غوښه دا کچا غوښه نه ده یاره ته اوس وګوره کچا غوښه دا دوانه لیونیان دي خپله کپړه خرڅوه نه سبزي ده او نه غوښه ده دا کپړې دي کپړې تا جوړې په لاره دي ولي ما بېګا نسوارې شي نسوار نه یې شو بې مه هېروه ها تم ځه هلکه چرسي لا خو دا خو په رښتیا کپړه ده دی دې غرق نه کا دا جي ګورې چې فروټ ټول راوالې ښه بچیه پروت خو ما دونه د لوړي کور کې په فریج کې ځای نشته دی تازه پکاري دا جي تازه مالټه واچوه او دا دغه واچوه نوم یې رانه هېر کړو لاله ټابریز دا واچوه ته هم پکې ځانله خوښ کړه دا جي زه هم دا سپینه مړه هم پکې راوالي دا جي زه هم چیکو پکې واچو دا صحت له ډېر ښه دي وراره زه مخکې غوښه رالم او دا 100 روپۍ شوې چې تاله درکړم دا پیک کړم واپس راځو دا جي ته پیسې ورکړه منګه راځي دا جي زه ورته پکوړې ویم دا واله زویه دا جي د دوی پکوړې ډېرې ښایسته دي زه ورته یم یو 3 کیلو پکوړې راولي مونږ ته څه وې یاره پکوړې هم ښې دي خو زلوبو ته نه راشي غواړې زلوبۍ به یو 2 کیلو پکې زلوبۍ والو دا ووایه راته دا غوا له وړې په میخ ولې وړې دا جي خوړلی کېږي که نه د مور زویه دا جي که نه زمونږ زما صبر نه ښځه ته پته راکنه خوراک والی خلک یو که نه یو ملګري یو 200 روپو پکوړې واچوه او یو 300 روپو زلوبۍ واچوه او ګبینې څلور پکې ګبین واچوه او دغه دی دا خواږه پکې واچوه دا جي خوړلی کېږي ګورې ښه چاچا دینال مشهور ټیسټي چاټ د مور زویه دا جي داسې کار وکړه دا چاټ په لږ ډېر راولو که نه پېشمني کړې چکه کې پېشمني کې ما ته دا ووایه چې دا دلته خرڅ له وړې کوسلې وړې دا جي دا خو خوړلی کېږي دا ته واچوه 500 روپو واچوه واچو 500 روپو ورته ور واچوه
چرته راغلی چل دا تار اغستې وروره په مای مراتین کوه چاټ تار اغستې چاټ خوراک دا جیزه خو مور شو څه شي مور شوم د غوږ دا خوا به نیوم دا به خولې وسه ها نه مې راغسته کوم پلاره ما راغیستې که تا راغیستله دا راواله او دا راواله او دا راواله او ما درته ویل چې ګزاره وکړئ لږه ګزاره وکړئ کور ته ډک کړې په ګاډي کې ځای نه و چې زه یې راوړم کور یا مشر دی یاره دی چې نه خوري دا جي اجا مشر غوښه یا غوښه موږ کوم راځو مونځ مه کوه کېنه بچې نه باید دې دا د خدای راولي زه تا ته چل ښیم دا راواله او دا راواله او دا راواله نو سم وږی دی د الله ولي د دنیا هر څه دې راباندې راواخېستله اوس پې ستاسو مور سارو وتارتی که د دې په ځای مو چېرته یو غریب له یو مالټه ورکړی وی یو کیلو مې ورکړی وی نو ثواب خو به مې شوی وی که نه پاسه کنه ټول شپه کې کاږي کنه سره رب دې کې راځم بلا نا وخت دې ځان نو وسوي لکه پاسه کنه د پوزیس بیا پنځه منټه باندې دي نه دې په خپله باندې په دې چربان دي پوره کړم هلکه راوځه کنه د شاهد خان ډرامه پکې ګوري هلکه راوځه کنه دا ورته پکې د یخ وباسم ګورې هلکه راوځه کنه دا مخ دې ولې ویلې خان دا جي بیا را خوب ها خوب ده لکه چې مونږ ته دې اراده نشته هاټشیا کاشتې راکو دا جي هلکه بس کا کنه بس کا کنه ظالمه ټوله ځانونه وشو بس کا دا جي زمونږ د جومات اذان نه دی شوی چې هغه وشي دی په هغې بس وشو دا جي دی په نن وختي ورغلی دی په نن وختي ورغلی بس ته مړه تا په ځان کار وکړه کنه بس ته وشه تاسو کې شابه مونږ ته ځان تیار یا الله دا مسلمانانو حفاظت وکړي خدای پاک یا الله دا ټیک ټاک مختنو باندې خدای پاک امان الله ولې خدای پروردګار ټیک ټاک اکاؤنٹ میں مخ کے بوزي بالکل گپ ولاړ لے پروردګار صبر وکړه زمونږ د کلی قاری صاحب اذان نه دی کړی دا پکې نشته دا جی چې څونه لري د اذان ورته صرف اذان پکې شرط ته باچاوا ها نو بیا دې بندول ولې سار نو نو خو خیر د قاری صاحب دې دوه بخور وارو کنه ځکه مخ کې اذان وکړه